د میرمنو لپاره که واده کوئ نو دا 3 خبرې ټینګې په غوږ کې ونیسئ. سلامونه مې قبول کړئ دوستانو، په یو نوې ویډیو کې درته ښه راغلاست وایم. دوستانو په دې ویډیو کې د میرمنو لپاره خاص معلومات شریکوم. که کومه میرمن واده کوي نو دا 3 خبرې باید په غوږ کې ځان سره ټینګې ونیسي. هره ښځه او نارینه چې غواړي واده وکړي په لومړي سر کې ورته مهمه ده چې پوره قوت او ځواک ولري. اول، د کوروالي ژوند کې باید ګرم او جذاب یاستئ. د خاوند لویه غوښتنه دا وي چې احساسات یې د ځان په وړاندې راژوندي کړئ. نو ظاهري او باطني خوښي، سنګار څومره چې تازه او ښکلي یاستئ همغومره د هغوی مینه زیاتولی شئ. ځکه چې یو خاوند د میرمنې په ټول وجود مین وي، همیشه یې دا هیله وي چې تاسو خوښ او تازه ووینئ. ظاهري لباس او سنګار هغه شیان دي چې خاوند لومړی د کور ته راتلو په وخت کې له تاسو غوښتنه لري. نو یو تکړه او په ګډ ژوند کې ماهره ښځه هغه ده چې تل یې ظاهري ښکلا او سنګار په پام کې نیولي وي. له بل اړخه دا د هر نارینه یوه ډیره ضروري هیله ده او غوښتنه ده. زیاتې میرمنې چې د خاوند په یوه خوښۍ کې نورې پیچلې خپلې غوښتنې غیر مستقیمې وړاندې کوي، ښه کار نه دی. مثلا خاوند یې چې سنګار خوښوي خو میرمنې بیا په دې نیت سنګار کوي چې هم خاوند خوشحاله کړي، مګر له دې کاره نیت بل څه وي. په هر حال واقعي رښتینی ژوند له خوښیو ډکیږي. نو په داسې حال کې مو خاوند مسؤل دی چې غوره ژوند درسره وکړي. دویم، د ځان په هکله منفي فکر مه کوئ. ځینې میرمنې تل په دې هڅه کې وي چې د خاوند د مینې جلبولو لپاره څه وکړي، خو تر ډیره فکر خپلو اندامونو او هغه نکتو ته وي چې د دې خوښیږي. مثلا پر بدن تور خالونه، د ګیډې غټوالی یا هم زیات چاغښت. یوه بله ځانګړنه یې دا ده چې د یوې خرابۍ له امله ټول روغ بدن هیر وي. نو که فکر وکړئ هر انسان یوه کمی لري. د یو بسیا ژوند لپاره تاسې ظاهري ښکلا په پام کې ونیسئ، خو افراط او په ځان شک کول پرېږدئ. ځکه خاوند نکتې نه در پکې لټوي چې یوازې نیوکه در باندې وکړي، بلکې هغوی ته یوازې سنګار، نظافت او مینهناک چلند مهم دی. دریم، خاوند په ځان او ژوند مین کړئ. ښه دا ده چې د ژوند ټولې چارې په یوه خوله سره قبولې او پرې راضي شئ. د خاوند او ښځې ترمنځ چې مینه لا زیاتوي په یو بل هڅولو کې ده. خو نارینه دروغجنه مینه ډیره زر پیژندلی شي. نو د خاوند لپاره داسې نمونه شئ چې ستاسې په لیدو هغه خوښ او آرام شي، له خبرو مو بې حده خوند واخلي، او د کوروالي په اړیکه کې داسې مثال شئ چې هغه هیڅکله دویمې ښځې ته زړه ښه نه کړي. ستړیا یې په مساج او ښکلولو وباسئ، ټوکې ټکالې وکړئ او د خوښۍ ټولې لارې پیدا کړئ. نو بیا مو ژوند ته وګورئ چې څومره عالي او خوښ وي. دوستانو دا معلومات چې تاسو سره مو شریک کړل، په دې هیله چې تاسو به خوښ شوي وي او تاسو به ترې څه زده کړه کړې وي. نو مهرباني وکړئ ویډیو در سره ضرور لایک کړئ، او که غواړئ تاسو ته نورې هم دغسې ښایسته ویډیوګانې جوړې کړو نو مهرباني وکړئ زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. ورسره خوا کې د بیل نشان هم ووهئ چې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو سره تاسو ته خبر درکړل شي. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.